کابل د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له لوري د افغانستان قزاقستان اړیکو کې راټوکېدونکي فرصتونه تر سرلیک لاندې یوه علمي څېړنیزه ناسته ترسره شوه. یاده ناسته چې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر نوو امکاناتو تمرکز درلود، د سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزې همکارۍ د پراخېدو لپاره یوه مهمه علمي فضا رامنځته کړه. په دې غونډه کې د قزاقستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ مشر ډاکټر یکین توکوموف، د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز رئیس ولی الله شاهین او د یاد مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله ځلاند ګډون او ویناوې وکړې. ویناوالو د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د وروستیو مثبتو تحولاتو یادونه وکړه او څرګنده کړه چې د اقتصادي همکارۍ، ټرانزیټ او سیمه ییز اتصال په برخو کې د پام وړ فرصتونه رامنځته شوي دي. دوی دا وضعیت د دوه اړخیزو اړیکو لپاره یو نوی فصل وباله او د لا زیاته همغږۍ او عملي همکاریو غوښتنه وکړه. ډاکټر توکوموف د افغانستان امنیتي ثبات او د بیارغونې بهیر د سیمه ییزو همکاریو لپاره مهم وباله او زیاته کړه چې قزاقستان چمتو دی د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. په ناسته کې د نظرونو تبادله، تخصصي بحثونه او د ګډو هدفونو پر لور د ګډو ګامونو همغږۍ او همکارۍ ژور بحثونه وشول. د یادونې وړ ده چې په یاده ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت لسګونه کارکوونکو په کابل کې د قزاقستان سفارت استازو او د یاد هیواد د راغلي پلاوي غړو ګډون کړی و.